سلامونه علیکم احترامات ملګرو. نن د عدم تشدد ورځ لمانځل کیږي. عدم تشدد د هیڅ ستونزې مسئلې حل نه دی. نه د دوو ریاستونو په منځ کې تشدد څه حل دی، نه د دوو قومونو ترمنځ، نه د دوو انسانانو ترمنځ. خو نړۍ چونکې د نړۍ نفسیات وګورو، د نړۍ د ریاستونو طاقتونو قومونو نفسیات وګورو، نو هغه قوم بریالی شوی دی چې هغه تشدد نه کار اخیستی دی او بل کمزوری قوم یې وهلی دی او د هغه اختیارات وسایل هر څه یې لوټلي دي. هغه قوم، هغه ریاست، هغه بریالی شوی دی، هغه ځان ته خپلواکي ترلاسه کړې ده او خپل قوم، خپل ولس وګړي چې کوم دي هغه د بل قوم په وسایلو باندې ماړه کړي دي. خو د عدم تشدد په ورځ باندې د باچا خان په اړه باندې چې کومې خبرې کېږي، نو باچا خان چې کله سترګې کولاو کړي په دې نړۍ کې، نو هغه دور و چې په دې ریاست کې، په دې هندوستان او پښتونخوا، په دې افغانستان، په دې دلته جنګونه روانو، د خپلواکۍ جنګونه روانو، د اختیارات جنګ روانو، د انګریز لګیاو د وسایل لوټلو جنګ روان کړی و. نو په دې خطه، منطقه، جغرافیه کې یو لوی جنګونه روانو. نو باچا خان چې څومره لویېدو، د هر څه هغه کتل، هغه احساس و، د هغه سره محسوس پې کړه او بیا په هغې باندې سټډي د ریسرچ نه پس هم باچا خان په دې نتیجه رسېدلی چې پښتانه چې کوم دي دا د دې جوګه نه دي چې دا خپل یو موټی شي او دا د دې برطانوي سامراج چې کوم دی، چې کوم یلغار کړی دی په دې خاوره باندې، پښتنو باندې، د دې نه دا خپلواکي ترلاسه کړي، ځان ته خلاص کړي. پښتانه د دې جوګه نه دي، ځکه چې پښتنو کې پوهاوی نشته، شعور نشته، د نشنلزم باندې پوهه نه دي، چې نشنلزم قوم پرستي سره د قوم راغونډول. هر پښتانه مغولو په دې قبیلو کې ویشلي وو. بیا انګریز چې راغی هغه نور ویشل، بیا د ملا او د خان او ملک او خان مادر او پلانکې او ډینګې په هغه په نوم نور ویشل. نو پښتانه ډېر زیات ډیوایډ وو او د انګریز خو دا پالیسي وه چې ډیوایډ اینډ رولز، دغه لی پالیسي وه، په هغې باندې هغه کار کولو، په هغې کې هغه بریالی شوی و. باچا خان چې کله لوی شو، د باچا خان نه یو څوک په ماشومتوب کې باچا خان ته لنډ مثال زه د دیر ورکوم چې باچا خان هغه احساس کړو، د هغې لیدلو. لکه کله چې ملاکنډ ډویژن ته انګریز په لومړي ځل باندې په حیثیت یو پوځ لښکر انټر کېدلو، نو عمرا خان د دې علاقې، د دې سیمې یو لوی خان و. هغه د هغې انګریز مخنیوي دپاره دلته کې اعلانونه وکړه، د جنګ نغاره یې وغږوله او د دیر او د سوات او د باجوړ خلک چې کوم دي، دا د عمرا خان سره ورتېدل او د فرنګي خلاف یې وسلواله مبارزه شروع کړه. او په هغې کې ملاکنډ کې، سقاکوټ کې، د سقاکوټ نه پس بیا ملاکنډ کې دغه خلکو د هغې لاره ونیوله. خو په دغه وخت کې د دیر، سوات، ملاکنډ ډویژن، باجوړ، د دې ډېر زرګونه خلک په لښکر په شکل کې لاړل، د خانانو، ملکانو، ملانو په مشرۍ کې، او د پیرنګي په صفونو کې ورتېدل. د پیرنګي نه مخکې روانو، ویل به چې اول ډز به په مونږ کوئ، د ازادۍ خپلواکۍ غازیانو اول ډز به په مونږ کوئ، بیا به پیرنګي کوئ، مونږ د پیرنګي ډیفنس کوو. مخکې به ولاړو. دا به څومره په زرګونو خلک وو. پیرنګي ول اسلحه ورکړه، ټریننګ ورکړه، روپۍ وله ورکړي، نور پیاوړی شو، نور مضبوط قوي شو. نو هغې سره هغې د انګریز لښکر چې دی دا ډېر زیات پیاوړی، مضبوط او ډېر سټرانګ شو. نو کله چې د انګریز دغه لښکر را روان و، مخکې د همدغه په زرګونو پښتانه وو، په ملاکنډ کې پښتانه د پښتنو سره وجنګېدل او پښتنو ولې ماتې ورکړه. هغه پښتنو نه چې هغوی ازادي، خپلواکي غوښتله، انګریز یې نه منو، په دې خاوره باندې د یرغلګر چې کوم دی دا یې شړلو. خو د هغې چې کوم پښتانه یې رامخې کړي وو، پښتانه یې د پښتنو سره وجنګول. په هغې کې د یو په سلګونو زرګونو پښتانه د یو اړخ نه، د بل اړخ نه، بل اړخ خو لږ قوي و، سټرانګ و، پیسه وه، څه ټوپک وه سره، نو هغې خو نقصان نه کېدلو. خو د بل اړخ چې کوم و، د هغې څه ټوپک نه و، هغې ټوپک یې ډېرې کمې وې، وسایل نه و، کاڼې وو، مچوغنده وه، تورې وې، نیزه وه، تیر و، لکه دې څیزونه به هغوی خپله دا کول. په هغې کې په سوونو خلک، د دې خوا د تیر خلک، د باجوړ خلک، د عمرا خان په لښکر کې چې کوم هغه قتل شو، شهیدان شول. بیا دوی ماتې وخوړه په چکدره کې، ورسره بیا نښته وکړه، په چکدره کې ماتې وخوړه د پښتنو، د قام پرستو پښتنو. بیا په دیر کې په تالاش سیمه باندې ماتې دوی له ورکړه. بیا یې وله په سدو شکولۍ چې کوم تیورګرې ته نږدې ایریا دی، په دې کې ماتې ورکړه. بیا یې وله په منډه کې ماته ورکړه. منډه چې کوم اوسنی جندول تحصیل دی، هلته چې ماتې ورکړه، نو هلته کې دا پښتانه چې کوم وو، د هغوی هغه اخري حوصله چې کوم هغه ختمه شوه، د دې مجاهدینو، د دې د ازادۍ چې کوم انقلابیانو، کوم خپلواکۍ
په نشه کې مست خلک وو هغوی ماتې وخوړه د هغوی مشر چې کوم عمرا خان هغه افغانستان ته وتښتېدو بریالی شو په تېښته باندې ځکه چې هغه د مرګ فرمان جاري کړی شوی و او دې پښتنو هغه وژلو نو زه دا خبره کوم چې پښتنو دا مختصر کیسه مې په دې وکړه چې تاسو دا هم د باچا خان د ماشومتوب دور دی او باچا خان د هر څه ګوري د هر څه ویني نو باچا خان چې کله د هر څه پیل کړه چې یاره پښتانه خو خپله دومره بې شعوره قام ده چې ځي د دښمن په لښکر کې ورلېږي دښمن د لښکر نه مخکې روان دي خپل پښتون هغه پښتون وهي چې د مبارزې خبره کوي د انګریز خلاف خبره کوي نو باچا خان د هر څه احساس وکړو باچا خان بیا هم د حاجي صاحب تورنګزو مرکزتیا وکړه د حاجي صاحب تورنګزو چې کوم وسله مبارزه کوله د تشدد د لارې قایل سړی و چې هغه په دغه لار باندې تلو چې فرنګي خلاف یې د جهاد نارواله باچا خان د هغه هم ملګرتیا وکړه او باچا خان چې فیل کړه چې یاره دا سړی هم دا یو خاص یو کلی نیم د فرنګي نه ازادولی شي خو ټول پښتونخوا افغانستان دا جغرافیه نه شي ازادولی ځکه چې پښتون ځای په ځای خرڅ دی ملا خرڅ دی خان خرڅ دی ملک خرڅ دی نو باچا خان د هغه نه هم خپلې لارې جدا کړې خو د هغې نه مخکې هم باچا خان د پښتنو دپاره یو سوچ راوړو چې پښتانه اول تعلیم ترلاسه کړي چې دا قام پرستي وپېژني ځان وپېژني خپل وسایل وپېژني ازادي وپېژني او په د انګریز سره په تعلیم کې مقابله وکړي د هندوستان سره په تعلیم کې مقابله وکړي سکول وپېژني تعلیم وپېژني لږ د دنیا نه خبر شي علاوه پښتون نه پاتې باچا خان په سکولونو باندې هم کار شروع کړ ډېر آزاد ښوونځي هم جوړ کړي او ورسره بیا دغه سره حاجي صاحب تورنګزو سره هم خو د هغه نه هم بیا لارې جدا کړې او بیا د هغې نه بس خپل د عدم تشدد فلسفه یې رامخې ته کړه او هغه فیل کړه چې عدم تشدد فلسفه د وخت ضرورت دی که دا عدم تشدد فلسفه باندې مونږ نه ځو مخکې نه ځو نو مونږ د ټوپک په زور پښتانه نه راوړو ګوره پښتانه خو ټول په هغه وخت کې اکثریت میجارټي چې کوم د انګریز سره ولاړو د دې علاقې زورور خلک چې هغوی لښکرې لرلې یو خان به بلا لښکر لرو 200 اسماعیل به لرل هغه هر یو خان چې و د انګریز په صف کې ولاړو مولا ولاړو خان ملک ولاړو غریب ولاړو هر سړی ولاړو نو ډېر کم خلک و چې هغوی ته دا احساس و چې انګریز دلته کې راغلی دا سامراج دی دا یلغار کړی دی دا زموږ وسایل لوټي دا غلامان جوړوي د غلامۍ سوچ دغه ډېر کم خلکو سره و دغه خلاف د غلامۍ خلاف نو باچا خان په دغه وخت کې د عدم تشدد د فلسفې نه کار واخیستو او هغه فلسفه د وخت ضرورت یې وګڼو چې دا نه کوو نو هېڅ زه که جنګ وکړم خو یو کس پر باندې ډز وکړي مړ به شم خبره به ختمه شي یو سپاهي د لاسه باچا خان به وختي ختم شوی نو باچا خان هغه تحریک د تشدد د نان وایلنس په فلسفه باندې اړیالوي باندې مخکې بوتلو نن هغه نان وایلنس فلسفه چې کوم دغه نظریه جوړه شوې ده فلسفه ته جوړه شوې ده او نن هم پښتنو ته نان وایلنس او د عدم تشدد ډېر زیات ضرورت دی او پښتانه نن وایلنس او په عدم تشدد په فلسفه باندې روان دي سیاست کوي ووټ پېژني پارلمان په ذریعه باندې خپل اختیارات او حقوق اخیستل غواړي بشري حقوق خبره کوي که هغه د پی ټي ایم په شکل کې او که نور ان پی یو د نورو تنظیمونو یا نور د مولیانو پارټۍ ته تاسو ګورئ ټول ووټ خبره کوي د عدم تشدد لار باندې روان خلک دي نو دا شعور ټول دا کنسپټ چې کوم د باچا خان د پښتنو لور کړی دا کریډ ټول په باچا خان د زیو نن د باچا خان عدم تشدد فلسفه چې کوم دا هغه نظریه او فلسفه جوړه شوه ټول پښتانه په هغې باندې موافق دي اتفاق یې کړی دی نو باچا خان په نظریه چې کوم نان وایلنس دا د وخت ضرورت او د وخت ضرورت مناسبت سره هغه خپله کړې وه نن هغه ټولو پښتنو خپله کړې ده